تاسې پوښتنه کړې ده چې کله سړی په امام پسې نیت تړي نو اوس غواړي چې هلته مخکې صف ته ځان ورسوي خو هغه دلته نور خلک په جماعت کې په صف کې ولاړ دي د هغو مخ ته تېرېدل غواړي. اوس د هغو مخ ته تېرېدل څنګه دي؟ محترمه کتابونه لیکي وایي که چیرې داسې و چې د مخ په صف کې ځای و او خلک د شا په صف کې درېدل نو اوس که یو کس رالی هغه به ځي د مخ په صف کې به په خالي ځای کې درېږي که څه هم د دا نورو مخ ته تېرېږي خو دا ګناه پر هغو ده ځکه چې هغه ځای باید دوی ډک کړی وای چې دوی د هغسې خالي پرېښی دی نو دا د لمانځه مخ ته تېرېدلو ګناه پر هغه کېږي پر دغه کس نه کېږي چې هلته ځان ورسوي. او بیا هم که چیرې داسې و چې د اخوا راوتی او خلک په لمانځه ولاړ وو نو بیا که چیرې غټه جامع وه او غټ مسجد و یعنې د 40 کسانو په اندازه مسجد و د دې مخ ته تېرېدل چې ماشي د سجدې په ځای کې تېر نه سي دا پروا نه کوي ځکه چې دا یو عذر دی. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.